غنی بابا نظم لیکلی دی چې سرنامه د حال زما، او دا نظم د غنی خان د پلوشي د کتاب برخه ده. په دې کې غنی خان خپل څه حال موږ ته بیانوي. نو وایي چې خدای زم بد نصیبه که جهان کې وفا نشته، غم می تاو د زړه غریبه یو ذره پکې سا نشته. غنی خان د دې جهان او د جهان د خلقو خیرخوا دی، همدرد دی، خفه کیږي پې. د ده په سینه کې د هر چا د پاره د ښېګړې جذبه ده. نو د دې په بدله کې غنی خان ته څه میلاویږي؟ خلق ولا څه بدله ورکوي؟ په کار ده چې خلقو د قدر کولی، وفا یې ورسره کړی وی او د یې خپل سردار ګرځولی وی. خو اکثر چې څوک هم د قام او د ولس خیرخواهي، نو د هغه ولس او قام پروا نه ساتي، قدر یې نه کوي. غنی خان هم داسې یو انسان دی چې په انسانیت باندې مین دی. نو وایي چې خدای زه یم بد نصیبه که جهان کې وفا نشته. یا الله، دا زه بد نصیبه یم که نه په دې خلقو کې وفا نشته دی؟ ما خو د دې دپاره ډېر څه وکړو، زما پلار، زما خاندان او ما، خو دې موږ له څه صله رانه کړله، وفا یې راسره ونه کړله. غم مې تاو د زړه غریبه یو ذره پکې سا نشته دی. او زما د زړه نه چې غریب زړه دی، بې وسه بې کسه، د هغې نه غمونه تاو دي، دومره غمونه ترې تاو دي چې یوه ذره هم پای کې دم نشته، سا نشته دی، طاقت پکې پاتې نه شو. ډک جهان راته سیرا شو، آباد ملک راته بدیا شو. خدایه دا کوم رنځ زما شو، زه مجنون او لیلا نشته. ډک جهان چې دی د آبادۍ ډک جهان، هغه زما نه تښتي او زه په شته خلقو کې بې څوکه شوم. نو ډک جهان راته سیرا شو، آباد ملک راته بدیا شو. کم آباد وطن چې هر طرف ته پکې خلق دی، کورونه دي، بنگلې دي، حجرې دي، جماعتونه دي، هغه زما د پاره بدیا شو، بیابان شو. زه د خلقو په منځ کې یم، خلق مانینی او زه خلقو ته ړندېږم. نو خدایه دا کوم رنځ زما شو؟ یا الله، دا زما کوم مرض شو؟ زه مجنون یم او لیلا نشته. زه یم مجنون، زه مین یم، خو زه چې په چا مین یم، مجنون په لیلا مین یم. نو لیلا ونو ځکه مجنون شو. غنی خان چې په چا مین دی، دلته کې کو تاسو د قام مینه اخلئ، کو د وطن ته اخلئ، کو د الله مینه تیالی. نو دا درې واړه چې دي نشته دی. لکه څوک په الله مینې، نو تا ته خو الله په ظاهري سترګو نه ښکارېږي. کو په قام مینې، قام ستا قدر نه کوي. او کو په وطن مینې، نو وطن اختیار ته بل چا سره چې جوړې جوړې یاران ماښام سل لشي روان. زما مل وي بس ارمان، بې د دې څوک زما نشته. چې کله دوه جوړې جوړې یاران ماښام سل لشي روان، دا چې مازدیګر شي ماښام شي، نو ملګري وځي یو بل سره جوړه روان شي. نو غنی خان چې دی خلقو ته ګوري چې ګوره ماښام کې دا خلق دوه روان شي، سیل لذي، زما ملوي بس ارمان، بې د دې څوک زما نشته. زما سره هیڅ څوک نشته دی، بس یو ارمان می چې کاش زما هم څوک داسې ملګری وی چې سیل له ورسره روان وی. نو زما سره څوک مرسته نه کوي. زه چې څه غواړم، زما چې کوم معیار دی د طلب، په هغې باندې څوک پوره نه کوزېږي. لکه زما چې کوم څه ورته وایي ارمانونه دي، نو هغې باندې څوک پوهېږي نه. نو ځکه زما سره څوک مرسته نه کوي، څوک ملګرتیا نه کوي. خلق ډلې ډلې ګرځي، زه یک یوازې یم. نه معشوق څوک زه لرمه، نه معشوق زه د چا یمه. هر یو دم یمه بې دمه، زما زړه کې خندا نشته. زه نه معشوق څوک زه لرمه. غني خان وایي چې ګورئ زه یک یوازې یم، نه مې معشوقه شته دی، نه زه په چا مین شوم. نو غني خان خو مین دی، خو چې په چا باندې میانېږي، وخت او زمانه یې درته ښایي چې هغه ستا سره څومره بې وفایي کوي. نو ځکه غني خان بیا په الله باندې مین شي.
غنی خان بیا دغه خبره کوي چې نه معشوق څوک زه لرم، زه څوک معشوق نه لرم، نه په ما څوک مین شته، نه زه په چا مین یم. هر یو دم یم بېدمه، هر وخت هر دم زه بېدمه یم. زما زړه کې خندا نشته، زما په زړه کې څه خوشحالي پیدا نه شوه. ځکه خوشحالي خو پیدا کېږي چې ستا په زړه کې څه ارمان یا پوره کېږي، ته څه غواړې او هغه خواهشات هغې له الله وجود ورکوي، نو بس سړی خوشحاله شي. چې کله ستا د طبیعت خلاف کارونه کېږي، ته چې څه غواړې هغسې نه کېږي، نو خامخا زړه به دې خفه کېږي. نو غني خان همدغه خبره کوي چې یاره زه هر وخت بېدمه یم او زما په زړه کې خوشحالي چېرته رانغله، نو پرېښوم زه نوي دوستانو هېر کړم، زه زړو یارانو، زه زخمي کړم ظالمانو، دې پر هر له دوا نشته. پرېښوم زه نوي دوستانو، کم نوي دوستان چې مې وو هغه هم پرېښودم، زړو یارانو مې هم هېر کړم. اوس په غني خان باندې وخت راځي او دا غټ خلق چې دی چې کله په دې باندې حالات د خوشحالۍ وي، نو هر سړی د یار دوست وي. چې کله په دې باندې مصیبت راشي، نو هر څوک د دې نه تښتي. زما په دې باندې ډېر زړه سوځېده. دا مثال په طور نواز شریف شو، یا عمران خان شو، یا باچا خان شو، دغه رنګې بوټو شو که نه. نو دا خلق چې دی لکه دا څوک چې قیادت کوي، د دې څوک خپل نه او د دې په کار څوک نه راځي. چې کله د دې په لاس کې طاقت اقتدار هر سړی د دې نوکري بیا، او چې کله اقتدار ته لاړ شي هغه خپل یم بیا پرېږدي. نو دا د دې سره زیاتی کېږي. دې د هر چا سره ښه کوي، د دې سره یې څوک ښه نه کوي. دې لکه زما چې کوم خیال دی که نه، نو دا سیاسي لیډران لکه لیډران نه که نه، هر یو لیډر خو هر چاته وایي، خو دا چا چې تحریکونه شروع کړي او څوک چې قیادت کوي د پاټو، نو د دې خپل څوک نشته او دې د هر چا خپل وي. دا په دې کې زه دې مظلومان ګڼم چې دا مظلومان دي، دې سره ظلم کېږي. او نن ورته یو سړی لکه ولې ظلم کېږي دې سره، داسې انسان یې هېڅوک به یې نه پېژني، زما په شان به یې څوک پېژني نه. او بس وروره لاړ شي، د ده سره پټو باسي، یو خوا کې ورسره کښېني او دی وله په اوږه لاس کېږدي، بیا ورو ورو نږدې کېږي، دی ناظم شي او MP MNA شي، لیډر شي، ګورنر شي او وزیر شي که نه، تر دې پورې چې وزیر اعظم شي. نو چې کله دی لیډر شي، نو د ده وړمبی اختلاف غټه ناشکري د ده سي چې بیا چا چې دی دغې ځای ته رسولی، نو د هغه خلاف خبرې کوي، په هغه باندې بیا الزامونه بهتانونه لګوي. نو زما د هر سیاسي هر لیډر د هر سیاسي پارټۍ لیډر ته دا خواست دی چې بھئی د چا په سبب د چا په برکت چې الله تاسو له عزت درکو، نو بس بیا د دې خلاف بد مه وایئ او د مرګه پورې د دې مرسته کوئ. نو غني خان دغه خبره کوي چې زه نوو دوستانو هم پرېښودم، زړو یارانو هېر کړم او دغې ظالمانو له دغې یارانو دوستانو دغې رویې زه زخمي کړم او داسې زخمي کړم چې زما دا پرهر به جوړ نشي. خدایا تا ته کوم سوال تا ته وایم د زړه حال، روغ مې کړې زړګی جلبل بې د دې مې دعا نشته. غني خان د خلکو نه بیا ځان راغونډ کړي او الله ته رجوع کړي، وایي چې یا الله تا ته دعا کوم، تا ته سوال کوم او د زړه خپل د زړه حال چې هغه صرف تا ته وایم، ځکه چې ما خو څوک مې نشته دی، اوس صرف ته پاتې شوې. نو تا ته د خپل زړه حالونه وایم او هغه دا چې یاره زما د جلبل زړه چې دی، دا زخمي زړه چې دی، دی روغ کا. بس نور د نه څه نه غواړم، دغه دعا مې ده، دغه سوال مې دی ته چې زما دا زخمي زړه چې د خلقو د زمانې دا مجروحه کړی دی، زخمي کړی دی، وینې دې څاڅي، بس دی روغ کا. نو دا د غني خان هغه نظم دی او په دې کې غني خان وړمبی د کمو خلقو سره او چې کله دی د یارانو دوستانو د خپلو خپلوانو د زمانې د وخت د هر څه ملګرتیا وویني او پوه شي دا ټول بې وفا دي، نو بیا په آخر کې دی الله والا شي او دی تعلق د الله سره جوړ کړي. نو زما عزتمندو
الله تعالی نه علاوه زمونږ یار او مددگار بل څوک نشته. دا څه چې دي دا خپلو حاجتونو ته راغونډ شوي دي، او چې کله دې حاجت پوره شي نو غني خان وایي که نه چې کار چې خلاص شي داسې تښتي د لینده نه لکه غشي. کار چې خلاص شي داسې تښتي د لینده نه لکه غشي. نو بس چې څنګه غرض پوره کېږي بیا تښتي. او الله هغه ذات دی چې هغه ستا لیواله دی. الله د انسان لیواله دی. انسان د سیزونو لیواله دی. نو تر کومې پورې چې سیزونه ته ورکېدله او د ده تقاضې د ده حاجتونه ستا نه پوره کېږي نو تا ته به پلار وایي، تا ته به نیکه وایي، تا ته به آقا وایي. خو چې کله د ده غرض پوره شو او یا د ده دا یقین پیدا شو چې دی نور زما د کار نه دی، زه چې څه غواړم د سره نه کېږي، نو تښتي به نه. خو الله چې دی هغه دې په یو حال کې نه پرېږدي. څنګه چې د سره تعلق جوړ کې نو بس په هر حال کې به دی هم دی مرسته کوي، هم دی به دی ملګری. نو غني خان موږ ته دا درس راکوي په دې نظم کې چې بھائی په جهان کې وفا نشته. خدای زه هم بدنصیبه که جهان کې وفا نشته. نو غني خان بدنصیبه نه دی، دا جهان الله پیدا کړی داسې دی چې په دې کې وفا نشته. او بیا چې ته د دې سره مینه کې نو د دې د مینه بستلو کې غم متاو د زړه غریب یو ذره پکې سا نشته. د دې د مینې، د دې د بېروخۍ، د دې د بېوفایۍ، د دې د خودغرضۍ دا به دې د زړه نه غمونه چاپېره کوي او داسې به دې بېدمه کوي چې سا به دې پکې پرېږدي. نو غوره دا ده چې انسان د الله سره تعلق جوړ کړي او مخلوق دا د خپلېدو څیز نه دی. زما عزتمندو دا د غني خان کلام و که چې ستاسو خوښ شوي نور ته ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.